how much او how many. د ویډیو کې باندې موږ وایو how much and how many. how much او how many چې دی پوښتنه ده چې موږ د دې په وسیله کولی شو د یو څیز مقدار یا تعداد معلوم کړو. لکه څنګه موږ کولی شو د یو څیز مقدار یعنی څومره دی او تعداد یعنی څو دانې دي. نو د how much او how many دواړه پښتو معنی څه ده؟ څومره، یعنی دواړه دا معنی ورکولی شو. خو فرق صرف دومره دی چې how much چې دی د uncountable noun لپاره استعمالیږي. uncountable noun یعنی نشمیریدونکي اسمونه چې کوم څیزونه نشمارل کیږي، او how many چې دی د countable noun لپاره یعنی شمیریدونکي نومونو یا اسمونو لپاره څیزونو لپاره. نو پوه شوئ how much and how many. لومړی کې به وایو how much. how much یعنی څومره. موږ مخکې ویل چې uncountable noun لپاره استعمالیدلی شي نشمیریدونکي څیزونو یا اسمونو لپاره. لکه مثال water اوبه دا نشمارل کیږي. sugar بوره دا هم نشمارل کیږي. rice وریجې دا هم نشمارل کیږي. milk شوده یا شیدې دا هم نشمارل کیږي. همدغه شانتي نور ډیر زیات څیزونه دي چې هغه نشمارل کیږي. غوړي شو، پټرول شو، دغه ډیر څیزونه دي. خو دا موږ څو لنډ مثال نه ویل، تاسو نور خپل په ذهن کې راوستلی شي چې کم کم څیزونه نشمارل کیږي. مثال ټول پوښتنه یو شی کول دي. نو پوښتنه به داسې چې how much milk is left. how much milk is left. څومره شوده پاتې شوي دي. څومره شوده پاتې شوي، څومره شوده پاتې شو. نو څه شو how much موږ چې وکړلو د دې تعداد معلوم کړلو او بخې مقدار. نو دا موږ د دې مقدار معلومو چې څومره مقدار شوده موږ سره پاتې دي. how much شوده نشمارل کیږي نه، نو how much مرته استعمال کو. how much money do you have. how much money do you have. څومره پیسې ته لري. پیسې نشمارل کیږي. سوچ خبره ده، پیسې شمارل کیږي خو چې کله د هغې کرنسي نه معلومه. لکه مثال زم how much money do you have څومره پیسې ته لري، دې کې دا معلومه نه شو چې دا کومه کرنسي ده، کومه روپۍ ده. زه اوس وایم how many dollars. how much dollar do you have. نو بیا دا غلط راځي چې how much ورسره استعمال کړي او کرنسي نوم ورسره استعمال کړي، لکه ډالر، پاکستاني، افغاني روپۍ. نو څنګه چل دی دې ته موږ ویلی شو د نشمیریدونکي روپۍ چې ساده وویل شو چې کله ته روپۍ کرنسي معلومه کړي د پیسو، نو بیا ته how many استعمالولی شي. how many dollar do you have. څومره ډالر ته لري. صحیح شو. how much rice is this. how much rice is this. دا وریجې څومره دي. دا وریجې څومره دي. وریجې نشمارل کیږي. او how much چې دی موږ یو بل څیز دپاره هم استعمالوو چې هغه دی د قیمت معلومول د یو څیز قیمت یا پرایز معلومول دپاره how much استعمالیږي. لکه آخري پوښتنه کې وګورئ how much is this. how much is this. دا په څو دی. دوکان ته لاړ شي څیز دې خوښ شته ته how much is this. دا په څو دی. نتیجه شو how much چې یعنی د نشمیریدونکي اسمونو څیزونو ته استعمالیږي او موږ کولی شو چې په هغې کې پوښتنه وکړو د څه شي دپاره. how much یعنی څومره. how many. how many countable noun دپاره. how many یعنی څومره. countable شمیریدونکي اسمونو څیزونو دپاره. نو شمیریدونکي څیزونه کوم دي. کپ. کپ یعنی پیاله. chair چوکۍ. book کتاب. د څه شو د شمارل کیږي. لکه مثال how many cups do we have. how many cups do we have. موږ څومره پیالې لرو. cups څومره پیالې موږ لرو. څه شو شمارل کیږي پیالې. how many cars do you have. how many cars do you have. ته څومره موټران لري. ته څومره ګاډي لري. ګاډي هم شمارل کیږي. how many chairs are there. how many chairs are there. دلته څومره چوکیګانې دي. chairs یعنی چوکیګانې. چوکۍ هم کرسیګانې هم شمارل کیدلی شي. how many pens do you need. how many pens do you need. څومره قلمونو ته ضرورت دی. how many pens do you need. څومره قلمونو ته ضرورت دی. نو دا how much او how many چې how much چې دی د نشمیریدونکي څیزونو لپاره استعمالولی شو چې کله موږ د هغې مقدار معلومو. او how many هغه وخت موږ استعمالو کله چې موږ د یو څیز تعداد معلومو.